چې بنګ به لرګی نشي او پرویز خټک به سړی نشي. پرویز خټک ته خو به دا ووایم چې پرویز خټکه وې خراړې او د یو ډله سره لاړې. اهم خبره او محمود خان خپل فرعونیت تباه کړ او زما غوندې عام ناظم سره ډېر لوی عمران خان ته سره جوړ کړو. جی ګرانو عزتمندو په دې ټایم مونږ موجود یو پاکستان نېشنل پریس کلب اسلام آباد او په دې ټایم تاسو ته پته ده د شیر افضل خان صاحب د زړه سر او شیر افضل صاحب چې کله ګورئ دوی به ورسره خامخایي. دا دی زمونږ د خیبر پختونخوا هیرا سواد خان د نن جلسې په حواله سره نن د پروګرام په حواله سره احتجاج په حواله سره څه وایي؟ زنده باد. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې مین خبره دا ده چې دا تاسو وګورئ عمران خان لا جیل کې دی او یقینا زه تاسو ته وایم چې نن د شیر افضل خان مروت په قیادت کې دا کم خلک یې راوتی دی او کومه تاریخي ریني په اسلام آباد کې وشو دا به تاریخ یاد لري او انشاءالله د دې ننني احتجاج په دغه باندې زه خپل ټول قوم له مبارکي ورکوم چې انشاءالله را روان اختر کې به مونږ عمران خان به زمونږ سره او په زمان پاره کې به نن مونږ تاریخي دی اسټابلیشمنټ او کم مقتدر القی چې دي او څومره مطلب دا دی چې تکړه خلک چې کم ځان ته وایي او زورور خلک دي هغې نن ولیده چې بس نور بغیر د عمران خان نه دا ملک نه سیټ کېږي نه کدي هر څه وکړي عمران خان نه بغیر نه سیټ کېږي نو انشاءالله اختر کې به موږ سره عمران خان یو دا ته ووایم ما بله ورځ د پښتون خبره کوله هغه ما ته وی وروره وې ځان راته هسې بېغیرته ښکاري ولې چې زه د خیبر پښتونخوا یم زه بهر یم زه روټۍ د 3 ټایمه خورم او وی خان صاحب دلته دی نو تاسو ته څه فیل کېږي دا راته وایي رښتیا خبره به کوم. حقیقت دا دی چې زموږ د پښتنو لپاره دا حقیقت کې ډېره د مایوسۍ او ډېره د دغه خبره دم او هغه پښتون ورور ته زه وایم چې ستا جرأت ته سلام او ستا عظمت ته سلام. زه خو پېژنم نه خو ستاسو په وساطت ورته وایم او مین خبره دا ده چې موږ پښتنو ته حقیقت کې د عمران خان په پښتون قوم باندې ډېر لوی احسانات دي او یوازې دلته نه د افغانستان په پښتنو هم ډېر احسانات دي. ولې په افغانستان کې چې د امریکې تله په دې کې د ټولو نه غټ کردار چې کوم دی دا د عمران خان دی او افغانستان ملک هم د پښتنو دی نو د عمران خان په دواړو پښتنو باندې هم زموږ د خیبر پښتونخوا په پښتنو او هم د بر په پښتونخوا په پښتنو په دواړو د احسانات دي. دا راته ووایه علي امین ګنډاپور چا خبره کوله وی هغه وی ډنډاپور دی وی هغه ډنډر اغستی ده هغه هلکان هغه ځوانان چې وژل شوي دي د هغې به مخنیوی څوک کوي او نور چې کوم ظلمونه په خیبر پښتونخوا کې شوي دي د هغې به مرسته څوک کوي. انشاءالله دا خو حقیقت خبره کړله چې هغه ګنډاپور نه ډنډاپور دی دا حقیقت دی او بالکل تاسو به هغه کتلی او ډېر یو نر سړی دی ډېر یو پښتون سړی دی په نه ځلوی هغه ګرځولی دی هغه بیا هم د عمران خان نه دی په شا شوی او حقیقت دا دی چې هغه هم په دغه نرتوب باندې عمران خان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی جوړ کړی دی او انشاءالله زموږ ورته هم دا دغه دی او بالکل باقاعده طور چې کوم دی صرف 2 کسان وفات شوي په هغې هغه ایکشن اخیستی هم دی نور به هم کېږي او تاسو وګورئ اولنی د هغه کارکردګي صحت کارت به حال شه د سبا نه به مطلب دا چې د هر پښتون خیبر پښتونخوا آی ډي کارت چې کوم هغه لري نو د هغه په آی ډي کارت کې به 10 لکه روپۍ هغه په هر ځای کې په هسپتال کې دا کولی شي. دویم تاسو وګورئ په دې 2-3 ورځو کې هغه په پولیس کې او هسپتال کې هم بدلون په دې هر څه کې او انشاءالله دا د عمران خان ویژن دی هغه سوچ دی هغه نظریه ده موږ به په دې باندې تاسو به وګورئ په دې کال نیم کې به تاسو ته محسوسه شي چې خیبر پښتونخوا بیا په ټولو صوبو کې نمبر 1 ده او که نه ده. یو تپوس دا کوم چې زه یو کې د خیبر پښتونخوا یم زما په شناختي کارت 10 لکه روپۍ راغلې او څوک چې په پنجاب کې اوسېږي نو د هغه په نوم باندې د رمضان راشن راغلی دا څه عجیبه نه شوه نو مین خبره داره فرق خودیم ده فرق دی ده ګوره دا پټواریان چې دي د دې سره نه د قوم څه سوچ شته نه څه بل څه نه بل څه د دې سره د خپلو بینګونو سوچونه دي چې هغه به څنګه کېږي قوم دپاره دي نه مخکې څه کړي دي نه به بیا څه وکړي او نه دې څه کولی شي او انشاءالله را روان وخت کې د عمران خان په پوره ملک کې به حکومت او د دې قوم دپاره د دې ځمکې دپاره د دې خاورې دپاره عمران خان چې دا کم جنګ کوي موږ سره شانه به شانه ولاړ یو او انشاءالله په دې حقیقي ازادۍ کې عمران خان به بدلون نه ولي. دا راته ووایئ علي امین ګنډاپور دې فیصلې ته څنګه ګورئ دا تېر شوي وزارت اعلی چې کوم چې وزیر اعلی تېر شوي د هغوی نه څادر او بوري بستره ټول واغستل دا زیاتې نه دی؟ نه دا ولې زیاتې دی هغه مخکې هم د کونسلرۍ لایق خلک نه
هغه خو ګوره د کونسلرۍ لایق خلک نه وو عمران خان او وزیر اعلیګان تلو او دا کم چې چنمخکې کسانو ولې دا چېرته د اسمان نه راغلي که وزیر اعلی او حیثیت خو ټیک ده چې وزیر اعلی نه عام کسان دي پیدل دې هم ګرځي او داسې دې هم ګرځي دې نه د سیکیورټي څه غواړي یعنې که مخکې چې پروټوکول به و هغه تېر شوی وزیر اعلی بلکل ورته نه مونږ خپله ځان ته پروټوکول ساتو او نه رانه بل وزیر اعلی ساتلی شي موږ د پروټوکول خلاف یو عام خلک یو د عام ورکر سره به عام پرویز خټک ته او محمود خان ته آخري یو پیغام زه به دا ووایم پرویز خټک ته خو به دا ووایم چې پرویز خټکه وې خراړې او د یو ډله سره لاړې اهم خبره او محمود خان خپل فرعونیت تباه کړ او زما غوندې عام ناظم سړی ډېر لوی عمران خان ته سړی جوړ کړو خو چون کې هغه سره څه دغه نه خپل تکبر او خپل فرعونیت خراب کړو او اخر کې به دا یو خبره وکړم ټول خټک قوم معذرت خواهی یم ټول خټک قوم نه ډېر نر قوم دی خټک پای کې ډېر خلک دي خو زه به صرف پرویز خټک ته وایم چې بنګ به لرګی نه شي او پرویز خټک به سړی نه شي یو جهان مننه ګرانو عزتمند او موږ سره د سوات خیبر پښتونخوا پراود سوات خان موجود یو جهان مننه